یو سړی پسې راغی په امام صاحب پسې وی بېګا راکړه د محلي کسان راوړل د غله یې رانه وکړله وی ښه مې ولیدله خو یې طلاق یې رانه اخیستی ما ورته داسې وي که ما چاته دا اقرار وکړو چې دې زما نه غلا کړې نو په ما به ښځه طلاقوي که ما چاته کړو نو که الوم ښځه طلاقېږي او که الوم نو سړو رانه مال وړی امام صاحب ورته داسې مسله ده وی زه به سبا ماسپښین ستاسو د جومات لمانځه له درځم مسله به دې وي خدای حل کړي ټیک ده امام صاحب راغی د جومات لمانځه ډېر ښکلی ده چې مونځ شو امام صاحب یو ور کلک کې د جومات دوه یو ور کلک کړي سړي ته وی ته د ورکې کېنه او یو ته اوسای د جومات نه یو ور امام صاحب ورته ته خو د نغلا نه کړې وی نه نه بل ته وی ته خو د نغلا نه کړې وی نه درې مقال وره دې د نغلا کړه کوی چې او کړې د نو څه طلاقي کوی چې نه کړې نو غلای کړې دې د نغلا کړه نه او به نه نو امام صاحب یې سیر تکي نه وای غلط تکي نه هغه ولا معلوم کړی پیسې سړي دا ورکې عثمان رضی الله تعالی عنہ په یو رکعت کې قرآن په یو زمون د مذهب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په یو رکعت کې ټول قرآن پیژني خپل مشران پیژني امام سیدنا زمون د مذهب امام یو الګ ولا خواله راغی سوار دسکالو یم الګ امام سیدته وی چې سړی د ماسخوتن منځو کې د سوار له سوکارو الګ او د ماسخوتن د مون نه پس بالغ شي دی به دا مون دوباره کوي امام صاحب یو کې ځکه مخکې خو به فرض د عمر خو فرض نه اوس چې دی بالغ شو د ماسخوتن وخت لا دی نه فرض شو هغه الګ لاړ په مانځو امام صاحب پوه شو چې دا مسله د خطر امام صاحب چې ورته داسې وکتل که نه امام صاحب ورته خدای به درله ډېر د دین کاراني بچیا ډېر کار به درله خدای رحم الله ابا حنیفه الله دې په امام ابو حنیفه رحم وکړي چې سترګې به یې داسې راواړولې که نه ینظر بنور قلبه د زړه په سترګو به یې سړي ته کتل د زړه په سترګو به یې کتل چې داسې ورته وکتل وی خدای به درله غټ کاراني چې سهار سبب ته کېناست اقا الگ لار د پټ نه نیولې او امام صاحب دی دې وتا سره علم امام صاحب ورته زما د شاګردۍ لپاره حفظ د قرآن شه دې بوزو چې د قرآن حافظ شي الله زما شاګردۍ کوي اسی دور خان د وسلی دور عالم د امام اعظم ابو حنیفه برابر کېدلی شي او امام صاحب زما په شان یو عالم نو کېنا ستا په شان عالم ستاپشن عالم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تا تقول